اوس نننی چې کوم ټاپک دی هغه دا دی ایډوانټیجز اف ویجیټیټیو پروپیګیشن. دا کم پروپیګیشن د نسل زیاتوالي چې موږ وکړو ویجیټیټیو ایسیکشوال د تخم او د ګل ضرورت پکې نه و. دا قسم د پروپیګیشن د نسل زیاتوالي په بوټو کې د دې فایدې څه دي؟ ایډوانټیجز فایدو ته وایي. نو وایي اګریکلچر سپیشلی فروټ ټریز growth depend on the benefits of the vegetative propagation. this وایي زموږ سره اګریکلچر چې کوم دی زراعت سپیشلی فروټس ټریز د میوه‌جات میوو ونې چې کومې دي په اګریکلچر کې په زراعت کې ډیپینډ دا انحصار کوي ان د بینیفټس اف د ویجیټیټیو پروپیګیشن. د ویجیټیټیو پروپیګیشن په فایدو باندې دا انحصار کوي. دا د هغه په وجه باندې کیږي. نو څنګه د ډیزایربل پلانټس کین بی پریپیرډ ایگزیکټلی که موږ غواړو چې زموږ کوم یو بوټی خوښي کوم یو فروټ هم خوښي ډیزایربل خوښي ته وایي نو کین بی ریپروډیوس موږ یې نسل زیاتولی شو ایگزیکټلی هو به هو د هغه په شانتي ایگزیکټلی یا آیډنټیکل هو به هو د هغه په شانتي کویکلی ډېر زر په دې طریقه باندې غټولی شو په دې ویجیټیټیو پروپیګیشن باندې and cheaply او په ارزانه باندې by these method په دې طریقو باندې. لکه دا کوم ویجیټیټیو پروپیګیشن والا asexual reproduction چې موږ ویل چې څانګه به کټ کوو زیله به کټ کوو دا جرله به کټ کوو یا به پاڼه نالو او نو بوټي به کوو. نو وای دا په اګریکلچر کې په زراعت کې د میوه‌جاتو بوټو د پاره چې دین ډیر زیات استعمالي ډیر فائدې دغه په انحصار کوي د خپل نسل او د فروټس کېدلو د پاره چې کم زمونږ د خوخي بوټي په هغه په دې طریقه باندې موږ څه شل کولای شو مونږ ایگزیکټلی اق په شانتي بل بوټي پیدا کولای شو. لکه مثال په توګه ته غواړي چې یاره یو ښه نسل ور ټانګو دی دا زیات کمه نو ته ور ټانګو قلم راواخلي په بل یو بوټي کې به ولګي لکه دغه سره چې په یو شانتي نسل کې نشپاتای کې به ولګي نو داغه نه زموږ سره سوي شي نشپاته یو ټانګو شي نو دواړه د یو ګروپ سره تعلق ساتي خو لکه په نسل کې لک فرق دی نو هغه ایگزیکټلی بالکل د اق په شانتي به وشي. نو دا پیدا شو د ویجیټیټیو پروپیګیشن کویکلی ډیر زر به وشي زر به دا وشي که مثال په توګه ته تخم کري وغه غټي بوټه کې ډیر زیات وخت اخلي او کته یو څنګه کټ کیو نه لیکن هغه ډیر په اسانه باندې زر غټ شي ان چیپلی ورزانه طریقه هم درکه پیسې می سی پی هم د خاص ناراضي بای دیز میثډ په دې طریقو باندې. نو دلته و چې د دې طریقو باندې موږ څه زیاتولای شو په اګریکلچر وزارت کې بس ساده خبره دا شو چې فروټ سټریز چې کوم دي میوه‌جات ونی هغه په دې طریقه باندې په اسانه باندې د دې نه پیدا اخلي دې طریقې نه خپل نسل فروټس او د خوخي بوټي زیاتیږي په دې طریقه باندې. فالوینګ ار د بینیفټس اف ویجیټیټیو پروپیګیشن لاندینی چې زموږ سره کم دی نو دا د ویجیټیټیو پروپیګیشن پایدې دي اډوانټیج او بینیفټس یو خبره ده پایدو ته وي کویک اینڈ ایزی وی ټو پروډوس نیو پلانټ. د ویجیټیټیو پروپیګیشن یا اسیکشوال ریپروډکشن او دویم نوم وي دا کویک ډیر زر طریقه ده جلد and easy او اسانه طریقه ده وې طریقه ده ټو پروډوس چې پیدا کو په مونږ نیو پلانټس نوې بوټي دا یو پیدا شو. دویم فائدې دا ده نیو پلانټس ار آیډنټیکل ټو د پیرنٹ پلانټ. د اسیکشوال ریپروډکشن دویم فائدہ دا ده چې بده کې کم بوټي جوړ شي او د څانګې نه یا د جړلې نو شي نو هو به هو د خپل مور او پلار په شانتي او پیرنٹ پلانټ هغه ته وای هغه بوټي ته چې یاره د کم بوټي نه دا نوې بوټي وشي د پیرنٹ پلانټ وای کنه نو دا به د هغه سره بالکل صحیح هو به هو وای مشابه وای مشابهت په لري آیډنټیکل وای کنه. نو دغه چې دین د بل فائدہ شو دوی وایي چې ډیزایربل فروټ کریکټرز ار مینټین د دې اسیکشوال ریپروډکشن په ذریعہ باندې موږ داسې کولای شو ډیزایربل فروټ چې زموږ سره کم دي زموږ د خوښې میوې هغه خصوصیات کریکټرز ار مینټین موږ برقرار ساتلی شو یو بوټي. لکه مثال په توګه مخکې ما یو مثال درکو کته داسې غواړي چې یاره زما سره یو بوټی دی لکه خوبانه یو بوټی دی او هغه خسته خسته غټي خوبانه نیسی خوږی خوبانه نیسی په ټیم باندې پخېږي هم فصل خي او ته چې دا نسل زیات شي دا زما خوښ فروټ دی ډیزایربل مې غواړم کنه. نو دا خصوصیات وي تر د اسیکشوال ریپروډکشن په ذریعہ باندې برقرار ساتلی شي. نو څنګه ساتل شي څنګه کټ کا قلمکاری ګرافټینګ وکړه په شلتالو کې وکړه هغې خو باندې نشي کومري خوښي هغه بل بوټي کې به هم هغه شانتي وشي. نو دا د دې په ذریعه باندې موږ څه کولی شو ډیزایربل چې کوم فروټ کریکټر دي هغه خصوصیات چې هغه زموږ فروټو کې خوښي به میوو کې هغه موږ برقرار د دې اسیکشوال ریپروډکشن یا د ویجیټیټیو پروپیګیشن په ذریعه باندې برقرار ساتلی شو. بل فائدې دا ده اونلی وان پیرنٹ از ریکوایر فار ریپروډکشن. ضروري فائدې دا چې په دې کې صرف د یو بوټي ضرورت وي د یو پیرنٹ د اباو اجداد ضرورت پکې صرف د یو بوټي لکه داسې نه چې د زنانه ذات او نارینه ذات ضرورت وي بلکې بس د یو بوټي ضرورت وي د نسل زیاتولو ریپروډکشن لپاره. سو there is no need of pollination etc. نو په دې کې وجدي خبرو ضرورت نه نو نیډ ضرورت نشته پولینیشن د پولینیشن ضرورت پکې نه. پولینیشن دا نه وټ ټاپک دی چې کله زموږ سره د نارینه د کمی خلیې دي دا په بوټي کې د زنانه خلیې سره میلاو شي دغه ته پولینیشن وایي. نو دا هغه ضرورت په ویجیټیټیو پروپیګیشن کې نشته. دا بل فائدہ ده ځکه چې هغه ډیر وخت مخکې کله سې یوم نشي. بل فائدې دا plants that do not produce seeds are propagated by these methods. for example bananas وای هغه بوټي چې هغه زموږ سره د تخمونو نه پیدا کیږي نو هغه دغه نسل مونږ په دې طریقه باندې زیاتولای شو په دې طریقو باندې. لکه مثال په توګه کیله چې کومه ده
لکه زموږ سره چې کومې کیلې په مارکیټونو کې استعمالیږي د کمرشل یوز دپاره، مطلب دا دی د تجارت دپاره، نو هغه کیلې چې کومې دی نو هغه خو په لږ وخت کې جوړوي، په لږ وخت کې پیدا کوي، خو ډېر اماونټ کې په ډېر مقدار کې موږ ته ضرورت وي د هغه. نو په مارکیټونو کې چې دی نو کومې کیلې تاسو ته میلاویږي نو دغه اکثر سیډلس وي، هغه تخم پکې هم نه وي. نو په دغه وجه باندې دوی asexual reproduction ځکه کوي په دغه کې چې دغه د اسانه طریقه ده، زر پې کېږي او په اسانه او په لږ وخت کې پې کېږي. نو په دې وجه باندې دغه وایي چې دی نو د کیلو دپاره دا طریقه هم استعمالیږي، کیلې د بوټي دپاره. There are some disadvantages as well such as وایي د دې ځینې نقصانات هم شته. disadvantages نقصاناتو ته وایي، advantages فایدو ته وایي. as well وایي هغه هم شته such as هغه دا دي no new variety can be produced. یو نقصان دا دی د asexual reproduction یا د vegetative propagation چې په دې کې نوي قسمونه زموږ سره نشي پیدا کېدی، نوي قسم بوټي. ځکه چې تاسو دا خبره وکړه چې د کوم بوټي ته څانګه یا جرړه یا پاڼه کټ کړي او نالې کې بل ته وشي نو هوبهو د خپل مور و پلار په شان دي. نو په دې کې وایي نوي ویرایټي، نوی قسم د بوټو کې نو نیو ویرایټي کین بي پروډیوس. د دې په ذریعه باندې مونږ نوی قسم په بوټو کې نشو پیدا کولی، بلکې که پیدا کوو او راغټو نو حق زوړ یو به راغټو. کین ناټ کوپ وذ چینجینګ انوایرمنټل کنډیشن. په دې کې بل نقصان دا چې دا زموږ سره ماحولیاتي مسلې کمې دي، ماحولیاتي تبدیلیان کنډیشن حالات چې کم دي، د ماحولیاتي حالات چې کم دي زموږ سره کین ناټ کوپ دغه مقابله نشي کولی چې په هغې کې چینج او بدلون راځي. کله لکه سخته یخني شي یا ګرمي شي دا خبره دی، یا پیسټس کم په دې باندې چې دی نو ملخان وغیره چې دی نو اټیک کوي په فصلونو باندې. نو لکه نوي بوټي خو داسې چې هغه هایبریډ هغه باندې په کار دغو کې کار کېږي، فارمونو کې نوي بوټي ریزسټنټ چې دی مزاحمتي بوټي جوړېږي هر وخت د ماحول کې د سروایول د ژوندي پاتې کېدو دپاره. نو asexual reproduction په ذریعه چې کوم بوټي زیات شي، دویم نقصان یې دا دی چې په ماحولیاتي حالاتو کې کله څه بدلون راځي دا به د هغه کوپینګ مقابله نشي کولی. بل نقصان یې دا دی very little chance of surviving any disease attack. بس هغه دواړه خبرې تقریبا یو شانتې دي. وایي په دې کې ډېر زیات لږ امکان very little chance، ډېر لږ امکان پکې پر of surviving چې ژوندی بچ پاتې شي یا ځان بچ کړي any disease attack، د څه بیمارۍ د حملې نه چې دی نو ځان بچ کړي، دا چانس او دا امکان په دې کې ډېر زیات کم وي، ځکه چې په دې کې خو څه موډیفیکیشن نه وي شوی که نه، لکه د دې په تخم کې خو څه بدلون نه وي شوی دا asexual reproduction چې کوم پلانټس دي، خو چې کوم د پخوا نه را روان دي هغه پلانټس دي. نو دا نقصانات شو. د دغه ځای پورې دا ویډیو پوره ده، د دې نه خو پسې بیا په بل ویډیو کې ځو.